ولی او څنګه افغانستان هند ته لوبه پرېښودله او په پاکستان ولې اور بل شوی دی، څنګه یې ورته زور ورکړی دی. لومړی دا ویډیو تر اخره وګورئ او بیا په اخره کې قضاوت وکړئ چې د افغانستان د بدنامولو لپاره یې بل څه پیدا نه کړل. ټولنیزو رسنیو کې یې چغې کړي دي چې افغانستان له هند سره لوبه فکس کړې ده. د دې وطن بدخواهان د دې وطن بدنامولو لپاره د هیڅ یوې وسیلې له کارولو څخه دریغ نه کوي. ما ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان د ځینو معتبرو رسنیو خبریالان هم ولیدل چې همدا چغې وهلې، وایي چې د پچې له ګټلو وروسته کولي نبي ته ویلي بالینګ وکړه. لوبغاړو هم کیټونه غورځولي دي او په دې سره هند لوړ هدف ټاکلی دی چې افغانستان وبایلله. وا خلکو، څوک چې میچ فکسینګ کوي د لوبې په وخت کې نه کوي، د ټاس اچولو په وخت کې خو یې بیخي نه کوي. آیا د یوې شتمنې پیړۍ ساینس او ټکنالوژۍ او لسګونه کمرو په موجودیت کې د لوبې خرڅولو یا میچ فکسینګ امکان لري؟ و ظالمانو، هند د نړۍ سوپر پاور ټیم دی. چیرته هند او چیرته زموږ خوار افغانستان. سمه ده چې افغانستان په دغې لوبې کې ځینې تېروتنې وکړي، خو دا په دې معنا نه ده چې دی اوس په سپینه لمن تور داغ پورې کړي او افغانستان د خپل رقابت د قربانۍ په سمه جوړوي. د کرکټ په تاریخ کې د میچ فکسینګ یوه لویه پیښه چې رسوا شوې د انګلند او جنوبي افریقا ترمنځ وه. خو هغه سپاټ فکسینګ ډیر کیږي چې پاکستاني لوبغاړي پکې ښه مشهور او تر نورو ډیر رسوا شوي دي. د امیر سلمان بیټ او محمد آصف داستان خو د ټولو په یاد دی که نه؟ دا نن چې د افغانستان د بدنامولو چغې وهئ، دوی هماغه خلک دي چې پرون ICC راشد ته د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ورکړه. په دوی اور بل و. دوی هماغه دي چې نړۍ کې د افغانانو په لوبېدو او ځلیدو یې خوبونه تښتېدلي دي. دا ډیر شریر او د ګران وطن نامرده بدخواهان دي. تر ټولو یې بده دا چې زموږ یو شمېر خلک د دوی د مطبوعاتو د تبلیغاتو تر سخت اغېز لاندې دي او هره وړه او لویه ادعا یې په پټو سترګو مني. که یې خلاصه ووایم، میچ فکسینګ تر لوبې مخکې د لوبې په نتیجې باندې توافق کولو ته وایي. سپاټ فکسینګ د ځینو لوبغاړو په واسطه په لوبې کې د ځینو مشخصو کارونو کولو ته وایي چې دا دواړه غیر قانوني دي. درنو لیدونکو، دا چې د ویډیو تر پایه مو راسره ملتیا وکړه ډیره زیاته مننه. د هند او افغانستان د دغې لوبې په اړه او دا چې رښتیا هم افغانانو دغه لوبه فکس کړې وه او که نه، او همدارنګه هغه پاکستانیانو ته څه ویل غواړئ چې وایي دغه لوبه فکس شوې وه. خپل نظر غبرګون راسره کولی شئ د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه په پوره حوصله لولو. تر بیا مو الله مل شه، ښه وخت ولرئ.